بس پیغام دی چې بس پرېږده لږ کنه لږ هم پرېږده خیر دی مړه د مخلوق ولاړ دی ما پرېږده پرېمېده که نه اوس د ګرم لور باندې دې ویم ای وا لږه ته په خبره ولې نه پوهېږې مړه اخوا شه دا مړه اخوا که دا چا سره دی دا چا سره راغلی اصلي رانه ته ور ولاړ شه دوکان وځه شابه 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 ضرور ځه شابه شابه کیسې مکه سر دې تړلې دی لکه د شابه وځه ضرور ځه دې خاطر راځه سلامونه ستړي مشئ قدرمندو لیدونکو جوړ په خیر زما وطنه چینل ګورئ قدرمندو لیدونکو دا نو نوی چینل دی نوي همکاران نوې هڅه نو لیدونکو سیاسنګ ساحې ته راغلي یو سیاسنګ که نه سیاسنګ چوک ته راغلي او دا نو یو ښکلی او زبردسته لنډ ماشاءالله وړوکی بازارګی دی که نه ښه ګرم بازار دی دلته موږ راغلو او څه کوو زه پرنګ سب کوو هېوادوالو سره به مرکې وکړو ګب و شب به ورسره ولګو او د هغو حوصله او ځینې احساسات دا به معلوم کړو نن خپرونه کوي سره مشفق الله صمیم ملتې کوي صمیم څه ستړی مشي ښه راغلاست خپرونه ډېره زیاته مننه ژواک صاحب تا ته سلامونه او د چینل درنو لیدونکو ته خدای دې وکړي چې هغه هم روغ جوړ وي درنو لیدونکو زموږ دغه خوندور پرنګ د سره تعقیب کړئ تر پایه پورې وګورئ او ډېرې خبرې به نورې نه اوږدوو نو زموږ د یوټیوب چینل نوم شی دی زما وطنه نو زما وطنه په وطن کې به ګرځېږو څه شو ځوانان سپین ږیري خو نه شو راخیستل زه سپین ږیري خو دا به خلک غوسه کېږي که نه کېدای شي خلک انتقادونه بیا کوي لیدونکو راځئ خپرونه پیل کوو او د خپرونې کوربازي سره راوزدین په ژواک مشفق الله صمیم د کیمرې برخه کې ملتیانو زاهد الله افغان کوي راځئ کتونکو خپرونه راسره تر وروستیو پورې تعقیب کوو ملګرو بیا هم ستړي مشئ جوړ په خیر د مازدیګري ښکلی وخت ښکلی موسم ملګریانو د سړک په غاړه باندې رڼې ودرولې او جوار خرڅوي که نه پوښتنه به ترې وکړو چې کاروبار یې څنګه السلام علیکم سلام وعلیکم السلام جوړ وروره ښه ډېره مننه خوشحاله اوسېږئ نوم مبارک دې څه دی نوم نصیب الله دی او د خوږیاڼو ولسوالۍ اوسېدونکی یم نصیب الله خوش نصیب خو به نه یې که نصیب الله ارماني یم او ارماني دا څه شي دومره غټ ارمان لري نو دنیا کې خو هر سړی بېله بېله ارمان لري ښه ارمانونه خو تا ته نشم ارمانونه خو ډېر دي که نه یعنی چا په زړه کې ارمانونه پټ پاتې شي او څوک یې اظهاروي خو ته یې نه اظهاروې دا مطلب معلومه شو چې نه اظهاروې همداسې ده بلکل زه خوشحاله اوسېږم کاروبار دې څنګه دی زندګي دې څنګه ده کاروبار بس شکر دی بس زموږ د کور ګزاره ورکې کېږي او بس دغې نه بس د کور استفاده ټوله او مکمل خرچه هر څه د دې نه کوو مخکې ډېره کېدله خو اوس لږ گزاره کوي انشاءالله نه اوس هم ښه ده شکر دی ډېره ښه ده لږه نه د ورځ څو روپۍ جوار خرڅوي بس د ورځې تقریبا 500 او شپېته داسې دا ملګری ګوره په دونه معصومیت درته خاندي او ته بیا هم راځي پازابول کوې ملګري پټه پټه کیمره لګېدلې پازابول به نه کوې که دا ملګری غوسه شو که لور ورسره شته دی دا کار به نه کوې بس که نه دا کار مه کوه تیار ګرم دی دا کار به نه کوې وروره ښه صحیح ده د ورځې څو روپۍ جوار خرڅوې بس د ورځې تقریبا 1500 1400 نه مخکې دومره به یې ګټه دی خو اوس یې نه ګټي که نه ما درته ووایي چې ګوره اوس یو شپېته 500 روپۍ ګوره ته ورانې مه کوه که نه خرڅوم زه او تاله څه پته ده خو زه خو دې روزمره تعقیبوم ځکه ګورم دې لکه لارې دلته ولاړې کوم څه جوار ډېر زیات ښه دي دا مثلا لغمان شو دا ما نه پوښتنه کوي او ته دلته ولاړې نو ته څه دپاره ده نه پوښتنه کوې خو ما سره غږېږي داسې مه کوه که نه ولې پازاب د لغمان او کونړ او نورستان دا د بټې کوټ او د کامې جوار ډېر ښایسته جوار دي او خواږه جوار دي دا بوجي جوار په څو راځي دا تقریبا 100 روپۍ مه کوه که نه خو پرېږده که نه ما مه کوه ولې ځي کې نو دا 400-500 روپۍ بوجي راځي 400-500 روپۍ په 400-500 مطلب چې 500 افغانۍ باندې تاسو د بوجي جوار راوړئ
څو روپۍ لرګي ورځې سوځوئ؟ یاره د ورځې تقریبا 40 روپۍ مه کوه کنه والې چې ولې کې دا تقریبا 200 روپو لرګي استعمالو ورپسې دا غاز بسینی یاره ګاز خو ځکه صحیح نه دي ځکه چې هغې باندې یو ډول لوګي هم کوي بس دا دا بس ما نه پرېږدي پرېږده کنه دا ملګری په دونه خوارې زارې مو ودرو دی ته ګوره د مرکې شوقي دغه لري که نه ګاز نیسي کومې خوا مشاور راغلی داسې مه کوه که نه ولې داسې کوې ځه خلاص شه ملګری مه خفه کوه ښه زه ملګری ښوونځی خو به در وستی که نه یاره نه ښوونځی خو یې نه دی لوستی ځکه چې ډېر د وخت همدغه کار نور نه غږېږم زه خپل کار دې خوا راسه نه بس راکړه ته خیر دې خوا لږ راشي 2 منټه صبر راکړه کاکا نور هم مجبوره وکړه ما اصلا خو زه یې وینم که نه ښه زه ډېره مننه ښوونځی در وستی که نه یاره نه مه کوه که نه اوس دې په دا لور وایم که نه دا ګرم لور باندې وحید که نه واره که ما دومره پرې دې خبرو ده که نه نه ښوونځی مې نه دی لوستی کوم لامل و چې ښوونځی دې ونه لوستی دا اقتصادي ستونزې مشکلات او ما پرېږده ما پرېږده پرې مې ده که نه اوس دا ګرم لور باندې دې وایم کاکا که مشر څه درته وایم مراقب بس چې څنګه دې خوښ هغه راته ووایم مشر به درته وایم که نه زموږ نه هم لږ مشر یې ځینې خلک په ټولنه کې داسې پیدا کېږي چې هغوی ډېر زیات مزاحمت کوي د خلکو که نه هغو له ستاسو پیغام څه دی نو هغو ته دا پیغام دی چې بس دغه کارونه زه نور نه غږېږم باشه زه نور نه لاړم دا ما نه پرېږدي خبر ده نو زه به دا څه کوم کاکا دا ستا نفر دی زما نفر نه دی دلته خو دغه بازار د سر له کومه خلک راځي او بله خبر لاړ شه زه ده سره خبرې کوم ځه پسې لاړ شه که نه هغه لرګی در پسې راخلم او بل خو دا ستا ملکیت دی دلته چې تا سره زه ولاړ یم زه هم ستا په ولکه کې یم دلته به څوک رانه شي او که نه خو دا به زه سیده خو دغه د ژوند مسایل دي که نه ترخې خوږې خاطرې پکې شته کومه خوږه خاطره ده سره مهرباني یاره خوږه خاطره خو دا وه چې په لومړي ځل باندې مکتب ته لاړو او هغلته بس استادانو سره جنګ وکړو بېرته راوتښتېدو دا ما نه پرېږدي موره ما نه کشر دی او دا دونه جنجال کوي استاد ته باید هر سړی احترام ولري معلم خو معلم یې د مدرسې استاد وي هغه ته باید هر سړی احترام ولري خو د استاد سره ما جنګ نه دی کړی خو په خپله ما مکتب نه دی ویلی نه یم تللی بچیانو باندې مکتب وایي که نه بلکل نه اوس خو فعلا نه وایي ځکه اقتصادي ستونزې ما څېرې ته ګورې غوسې تک سور وتښتېد ته داسې ولې کې خو نور به یې وهلی بس شی ورسره کوم داسې دا خري پوښتنه به درنه کړو خپرونه پای ته ورغله دا سړی موږ نه پرېږدي دا راته وایي چې که چېرته دین علاوه ښه کاروبار ته میلاو شي هغې به خوشحاله یې که دا کاروبار ښه نه یاره بس دا کاروبار ورته ښه دی ته ولې نه سمېږي ځکه دا کاروبار کې خوشحاله دی او ژوند یې پکې صنعت څه ښه دی او ډېر ښه نه دی خو لږ ښه دی دا ما په څو اخره دی ځنه ورکه خیر زموږ مرکه خراب کړي دا خو خپل ځای دی ځنی وایله ورپسې ځه شه بله هله ځه دې خوا د کنیا هغه لرګی در پسې راخلم بیا زه سیده ډېره مننه خوشحاله اوسېږئ دلته راشه دا خلک په عذاب وګڼه واله که مشفقه بخښنه ته نه غواړه سړی دې خفه کړه بس خدای دې وبخښه هېڅ خبره نشته زموږ خپل لپاره په کس ته حوصله یې کتله سیده ډېره مننه حوصله کوه دوکاندار هم که نه خلک راسي لرونه مه راښه ډېره مننه خوږو محترمو درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست دا نو بېلابېل دوکانداران به ورته وایو که نه د هېواد خدمت کوي او بل طرف نو د خپلو کورنۍ دپاره پاکه حلال نفقه ګټي مشر سره ولاړ دی دوکاندارۍ په اړه به ورسره ګپ شپ ولګو زموږ خپرونه تفریحي ده ټوکې ټکالې ځینې خاطرات به هم ترنه واورو سلام علیکم ستړی مه شي ښه راغلاست وعلیکم السلام وروره ښه یې جوړ خیر دی وخت ساعت خیر تېرې ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسېږي لیدونکو ته مو ځان ور وپېژنئ ما نجیب الله نوم دی نورمر پلازه کې دوکاندار یم دا ګونټونه تارونه خرڅوم ډېر ښه نجیب الله تخلص دې څنګه دی مندوزه او نجیب الله مندوزه دغه مندوزه کوم قوم دی څه دی د تخلص چان دی مندوزه ډېر ښه تاسو د کوم ځای اوسېدونکي موږ دلته بیس کې اوسېږو اصلا د کوم ځای هو زه به دا الله ودرېږم رقم کیمره لګېدل لږ صبر وکړه ښه ډېر ښه ډېر خوشحال ریسپ څنګه جوړې په خیر ورور اصلي نشه جوړې ادارې ده په خیر خو بخا ملګری نور هم ولاړ دي موږ لږ برنامه لرو تفریحي برنامه ده د کاکا سره مرکه موږ کوو څه ده خوښه ده نه خو پکې برخه ونه اخلو نو خوښه د مرکه وروسته سره به وکړو څه ده که بله کې او بله کې خاصې شو ډېر ښه مندوزی صاحب
کاروبار زندگی مو څنګه ده؟ الحمدلله شکر د الله ناراضي بس وخت پاس کی ښه ډیر ښه. مخکې مو کاروبار څنګه و اوس مو کاروبار څنګه دی؟ یاره ان شاء الله چې د الله فضل دی مخکې نه کارونه ډیر ښه شوي دي او که وګورې د بازارونو کې دغه کې بل دا کوم دغه چې د ګوټکونو دا لږ صبر مونږ مرکه تر وخت کې بیرسه مرکه تر وخت ته مرکه تر وخت نو ما چې لږ پکې برخه واخلم ګوره کنه دا د خبرونه دي ټوک ټکالو ځای نه د خبرونه تقریبا نه وته غرض ځان خطا څه په کار دی ورو او څه په کار ګوټکونو کینل تلاندې کینه ان دلته کینه صبر کوزه به سره فارغ شوم بیا به ته سودا واخل صحیح شو کنه ګوره مونږ بیا وسیله کوم خډیر خ خوانځه ملوسته نه ورو خوانځه نه دلوسته نه یعنی مدرسې لوستي دا یو شی مم نه درست اقتصادي مشکلات او څه مسله و چې تاسو خوانځه ونه وي بس دغه و غریبي ولا او یو پاکستان کې مهاجرت او هغه وختو کې او اقتصادي وضعیت د سخنه و دې نه خلاص نه نه کدی زنه خلاص محمد ریکارډ اف کو به خیر دی اکاس ته شیخ له وخت شیخ له وخت اکا د سودا ورته ته شیخ دا ګوټکونو په کار څنګه دی په کار دا د څه وخت یو ډیر ځانې په کار دي شلو پیدا نه دی ته به ها کم نه کیږي نه کا خاصه شو سم کار خلاص صحیح ده دا ورشه زه خیر ورشه او دا ورشه ورشه مهرباني چپانه د تر اطلاع د روپۍ واره 2000 ښه شعر او شاعري مو کړي د کنم د کړي نه یو شی مم نه دی نه لکه مینوالي کنه نه بیخي مینوال نه خو جاني ساده خلک سي اوس هغه د کوچیتوب ژوند لري کنه هغه ژوند پر نه لري اوس اصلي شوی دي خلک سي او تاسو د ژوند چې ده کنه مخکینی حالات او به دا اوس کوم حالات کوم روان دي کنه طبعا تغیرات کوي مخکې کوچیتوب ژوند تاسو جالب و کنه اوسنۍ ژوند مخه ده نه الحمدلله اوسنۍ ژوند خو هغه کله کې کارو کنه د کوچیتوب په ژوند کې آزاد ګرځیدنه همدارنګه موسم سره مطابق لایو څخه بل د کډې وړنه دغه به ډیر جالب وي تاسو هغه وخت جالب چان خو موږ نه یو پوښه دا اصلي کوچان دي اصلي کوچان دي چې تاسو څه اصلي رانه ته ورواله شه دکان اوزه شابه ضرور شابه کیسه مکه سر دې تړلې دی لکه شابه اوزه ضرور دی خطر ازه دې کور روان کا ولې خو نه ده بیا کني وځي سر د لارګې نیسه ما درته ګوره څه ولې ده سر دې راته تړلې دی ځان کړه دی خیر او دکانداري او سلا غواړي نه لکه شل درته ویلې دغه انسان کې مهم څه دي اخلاق دي کنه اخلاق حوصله لا خو دکان تاسو ته خلک راځي تاسو ډیر پازابي زوري بم کنه اصلا زمونږ د خبرونې نوم چې د حوصله ده نوم چې ده حوصله ډیر ښه ولا چې ته قوي حوصله خاوند ښه یعنی کله چې څوک راځي چې په خبرو کې مزاحمت کوي طبعا سره ډیر غوسه کوي کنه نو غاک نه ده دا لکه دا پیژنې دا چې د مشفق الله سمیم نومي سیده هغه د خبرونې برخه اخیستونکې ده سیده اساس تاسو حوصله معلومه کور د ودان تکړه سړی ولا هغه حوصله لري خپانه شي ته خلاص زما خپل ملګری دی یار خپانه شي کنه او پدې خپانه شي چې حوصله تاسو مو غتله د خبرونه سره کنه شرینو کو څه وته څنګه ستا خوخه ډیر زه پوښتنه جوړ دی وای ځکه ورته چې مطلب ځکه ورته چې هغه دا بل ملګری دی خراشه دی خو درګه لیدونکو مخکم دا خبرونه په لمړی کوم دا ځوان لک پازاب کو خو دا خو ماشاءالله نو تاسو خبرونه وکړه لکه د سمبر کوم وکړم خو به ورته وي د مارکیټ ته بلد دي سزا کې مو ګرځاو چې په چا د زور رسی ک لک مشکل هم جوړی ته ور سره کومه کې کنه نه بدار سره راغو د کیمرې شاته سم ډیر خندل مې خاند ما مشر چې د خسړې د ماشاءالله حوصله لري په دې هر چې خپانه شي خبرونه تر هم دا شي وسه دا کنه سوري تعالی د خلک دی یاره ورګه ډیر مننه خوشاله اوسئ کور دی ودان
ملګرو بیا هم ستړي مشي ښه راغلاست سیاسنګ کې او سیاسنګ یو ښکلی زبردسته وړوکی بازارګۍ به ورته وایي بازار غټ بازار نه دی نو دلته سبحاني ته راغلو ښکلی دنګ بنګ ځوان راسره څنګ کې ولاړ دی او مرکه به ورسره پوښتنه به ورته نه وکړو چې کاروبار یې څنګه دی سلام ستړی مشي ښه راغلاست په خپرونه کې خیر اوسې وروره وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته مهرباني غټه پټه کیمره ګورې وروره منم چې سبحاني ته به راغلی خدا کار مه کوه سیده نوم دې څه دی همیشه ګل او برید باندې مشهور یم او سوپ علی ما د سیاسنګ ګډ ماشاءالله همیشه او ګل او برید دوه درې که نه درې برید نوم خو ګوره په دې خاطر باندې ځان باندې ایښی چې دلته خلک ویرهي درته راول مې راول نشته دی بس خو تا یو بس هغه سوپ کې هسې په دې مشهور یو بس ځان باندې به ایښی دی ته به مزاحمت به ورور نه کوې سمه ده که نه خو دا خو ملګري دوستان دي او د ملګري څومره مصروفیت دی ګوره راش ورباندې جوړې دی بیا هم خبرې کوي هلته غلی چېرته کښېنه ښه قربان دې شم برېته چې موږ ته لومړی وخت راکړې دې خو به یې دنه مننه وکړم او ډېره مننه تا نه چې ته راغلې تر دې ځایه لږ صبر وکړه خیر دلته ما نه پوښتنه خبرې کوي بیا به تاسو برېته کاروبار دې څنګه دی شکر الحمدلله بس ښه دی روان دی د الله نه ډېر راضي یم بس دلته یو کپله ډوډۍ پیدا کېږي بس سر کې مصروف یم ښه او برېته نو کار زده دی که زما دی دا شروع مش ما ښکاري ته ستا دوه نومه دي که نه همیشه ګل او برید په کوم نوم باندې زیات خوشحالېږي ولا به برید باندې ډېر خوشحالېږي موږ وایو ناوخته کېږي ښه په کوم نوم زیات خوشحالېږي بس په هر یو باندې بس څوک راته چې باندې غږ فکر کوم په برید نوم زیات خوشحالېږي ولا بس هغې خبره ښه مشهور دی که نه لکه او د ورځې به څومره سوپ برابر و څو منه سوپ برابرولی شي تقریبا د ورځې 15 منه سوپ برابر وي ولې دا ګپ دی 15 منه سوپ کوم وجات دي زیات خوښېږي چې دا دغه سمبوسې او ته لږ صبر وکړه خیر دی لکه خو دلته دا کار کوم یا ته دې سره مرکه وکړو زه به کار وکړم یا موږ مرکې لپاره چې مرکه خلاص شي خپل کار له اوزګار شم او خوراکونه دي کوم خوراک زیات دلچسپي ورسره لري چې دا دغه بادرنګ دی او ټنډۍ دی او همداسې دا دغه ای درته وایه لګې دی په یو ساه لګې دی ومنډه دا میږ ولا به دې خپله ومنډه خیر ته لږ څه وړاندې شه ملګری خیر ده ته خیر ده که سوپخانې ته راغلی سوپ خورې هغلته غلی کښېنه سوپ دې وخوره یو پلیټ سوپ ورته واچوي چې هلته غلی کښېنې سوپ ولا واچوه چې وخوري سوپ چې نه خوري مزاحمت هم مه کوه ملګري ښه برېته دا راته وایه چې ښوونځی خو به دې لوستی که مخکې یې لوستله خو بیا په د اقتصادي ستونزو د وجې بیا په 8م صنف کې پاتې شو دې سره چې داسې مه کوه که نه تر 12 پورې مې لوستی دی او بیا بس اقتصادي مشکلاتو د وجې بیا رانه پاتې شو الحمدلله اوس په دې وړو باندې خپل وړه چې دي دې باندې الحمدلله بس ډېر ښه مطلب پوهنتون نه خو دې زړه و چې پوهنتون دې لوستی پوهنتون نه خو 100% کې زړه خو بس ته خبره پوهېږي که نه خو خیر اوس زموږ ځای دی خو ته اوس دا لږ خو ما دلته نه دی لیدلی دا خو سبحانه د سر له کومه خلک ورته راځي یو ورځ زموږ برنامه مه خرابوه ولې داسې کوې ته چې زموږ برنامه خرابوې دا خو زموږ کار دی او وخت هم کم دی داسې خو نه کېږي که نه ښه برېته دا راته ووایه چې کوم هېواد دې زیات خوښېږي بهرني هېوادونه کې بهرنیو هېوادونو کې لوګر ډېر خوښېږي وایي لوګر دا څه شین دی مړه ښه کوم ولایت دې زیات البته کوم هېواد دې زیات خوښېږي ولا بس خپل تا ته وي که نه لغمان ډېر خوښېږي بس او لوګر وا لکه ته په خبره وایي نه پوهېږي مړه اخوا شه دا مړه اخوا که دا چا سره دی دلته چا سره راغلی وا لکه دا که سوپ خورې خو کښېنه در باندې سوپ وخورم کنې لاړ شه مړه هلته کیمره ته وګوره کیمرې له وګوره هغې له وګوره خیر دی لږ خو دلته پښتانه یو که نه دغلته بس کار خراب دی دو محل ته راغلی اوس زه سیده دا راته ووایه چې مکتب کې د کوم مضمون زیات خوښېده ولا ریاضي مې بیولوژي مضمون ډېر خوښېده ځکه چې لږ څېړنې پکې کوم ریاضي مې ډېره خوښېده ریاضي زیاته خوښېده او ریاضي معلم به زیات خوښېده ولا ډېره خوښېده ډېر بد راتلو ځکه چې مړه بس په چندان په درس کې ته خو بیا نه په خبره پوهېږي نه په پښتو پوهېږي موږ د انګریزي وي او که پښتو لږ هم پرېږده یا دا واله مړه دی ونیسه خیر دې خبرې چې ختمې شو بیا ما سره وکړه مړه صحیح او دا راته وایه چې
د ننګرهار په ولسوالۍ کې ګرځي که ننګرهار ولسوالۍ یاره نه ولسوالۍ کې نه ګرځي کنه د خپل کاروبار کې دا لوینو مال ساجته پرې تاسو دې نه وشړه ځکه چې زمونږ برنامه خراب تاسو خانه ده کنه شړې څنګه کوي خودل د پښتون دی پښتون زیل راغله دی او کني وي په دغه څه کوي زه سیده ورستوي کې د هوادار له پیغام سره بس پیغام پیغام دی چې بس پرین د لکه لګم پرې د خیر دی مړه د مخلوق ولاړ دی مړه رشخان دی جوړ کړي نور پریم د لګ مړه غزا پیغام دی پلانډي کوره بس لړ پیغام دا دی بس خپل کارونه کوي مړه نور څه نه جوړیږي بس همدا خبره ګډو دا اخیره خبره دي لازم زړه خبره ده پیغام ته به وړاندې کوي بس خپل کار کوي بل چا کار کې کار ملري لګا دی لګا کار کې کار لري ځکه بس جنجالونه کوي کار ملري خیر دی لګم پرې دا مړه یو 2 منټ لمبرې د مخلوق ولاړ دی مړه شرمې مثلا پیغام ورکا لاند پیغام بس لاند پیغام دا چې هغه خارج کې چې ته ګرځي را ګرځي او دته 100 روپۍ راولېږي ها مړه چټي لګي څه ګاډي وړي وي په خدای باور کته بيخي ګاډ وړي ورانو یا ورستي پیغام دې پرېږدي کنه پرېږدي ورستنه پیغام زوري که بس دا پیغام نه بيخي ورستي پیغام دغه دی چې دغه ما خپل کار ته مرزي دا چا په کار کې کار ملري خپل کار سره کار لري او بس یو کبارا ډوډۍ له څوک پرې دی خیر دغه یو کیمرا د کیمرا لګي پیغام خلص پیغام دا شومړه چې بس رکی کې یاره تیر دې خبر زه ډیره مننه یاره نور دې سره مرکو که بس زه خیر دی مشفقه د خلک متنګ لکه شیخ بولم دی ملګریم دی مړه افغان شي وروره افغان شي د زما وطن یوټیوب چینل قدرمندو لیدونکو په دې تمه چې نننۍ شوخي پرنګ مو د خوښې وړ ګرځېدلې اوسېږي او د خلکو احساسات د خلکو مرکې ځینې شعارونه تاسو وکتل سمیم صاحب درنه مننه خوشحاله اوسئ هم جنان تا هم ډېره مننه د لیدونکو نه هم ډېره زیاته مننه چې تر دې دمه یې مونږ تعقیب کړو او زموږ خپرونه یې تر پایه پورې واورېدله او خوند یې ترې واخیستو لیدونکو کوره ودان چې تاسو هم تر اوسه پورې سره وئ او خپرونه تر وروستیو پورې وکتله نو مهرباني به دا وي چینل نوی دی سبسکرایب هم وکړئ او شیر هم کوي کامنټ هم وکړئ که نه کامنټ کې لږ بې ځایه خبرې ډېرې مه لیکئ ځکه چې زموږ خپرونه په همدې خاطر چې تاسو ته یو تفریح ده که نه او د خلکو حوصله‌مندي معلومه کړو نو قدرمنو لیدونکو زموږ خپرونه هم پای ته رسېږي تر بیا پورې زه سراج الدین پژواک او مشفق الله صمیم او د کیمرې برخه کې څوک زاهد الله افغان ملتی کوي ښې چارې ښه وخت د الله په امان